سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. نن په دې موضوع باندې خبرې کوو چې څنګه موږ د بیټرۍ لایف وساتو. معنا څنګه موږ کولی شو د موبایل بیټرۍ داسې وساتو چې هغه چارج زر ختم نه کړي. ګورئ ملګرو، زموږ موبایل چې کله موږ چارج کوو، لومړی خبره درته دا کوم، کله چې تاسې موبایل په ژوندي برق باندې چارج کوئ نو د هغې د بیټرۍ لایف چې وي هغه به ډېر وخت وي. معنا ډېر وخت به ستاسې بیټرۍ کار کوي. که چیرې تاسې په مړه برق باندې چارج کړی وي هغه به لږ وخت کار کوي. له دې څخه راایسته زه تاسو ته 10 حتی تر 12 پورې داسې لارې ښیم چې ستاسې د موبایل د بیټرۍ وخت به ډېرېږي، یعنې ستاسې موبایل به بیا زر چارج نه خلاص کوي. لکه څنګه لومړی د دې څخه شروع کوو. اول چې تاسې راسئ، تاسې خپل د موبایل دغه سکرین داسې راکښته کړئ. دا سکرین چې مو داسې دغه صفحه راکښته کړله، د دغه رڼا سره دغه رڼا چې په ډېرېږي او کښته کېږي، د دې سره راسئ دغه کوچني نښان باندې کلیک وکړئ. کله چې کوچني نښان باندې رالاست، په دې باندې کلیک وکړئ، دغه ډیپټیو برایټنس چې دی دا خلاص کړئ. د دې مطلب دا دی کله چې ته په تیاره کې ستا موبایل به اتوماتیک رڼا کموي. که چیرې ته موبایل لمر ته وځې یا هم ګروپ ته نږدې کېږې یا هم داسې بلې رڼا ته نږدې کېږې، ستا د موبایل دغه برایټنس چې دی دا رڼا چې ده دا به اتوماتیکلی زیاتېږي. که چیرې بېرته دستي تیارې ته ځې بېرته خپله کمیږي. دا د بیټرۍ په ساتلو، د وخت په ساتلو کې بیخي ډېر مهم رول لري. له دې څخه وروسته بل شی چې دی، دوهم شی دا دی چې کله تاسې دلته رالاست، دلته تاسې ټایم آوټ ولیکئ. په سیټینګ کې راسئ، په سرچ کې ولیکئ ټایم آوټ. د ټایم آوټ بخښه کوئ، مې نه ده ورکړې. ټایم آوټ دا دی سکرین ټایم آوټ راواوښتی، وینئ. کله چې دلته تاسې رالاست، دغه د سکرین ټایم آوټ دی، په دې باندې کلیک وکړئ. دغه اخري دانه سکرین ټایم آوټ after last minute of inactively. معنا کله چې ته په موبایل کې کار نه کوې، ته په موبایل باندې ګوته نه وهې، ته یو شی نه پکښې ګورې، د موبایل سکرین دې باید څه وخت اف سي، په خپله ډایرکټ باید څه وخت اف سي. دا باید تاسې ډېر زیات کم کړئ، یعنې 10 سکینټې ته یې راولئ، یا تر 10 سکینټه یا 15 سکینټې ته یې راولئ، تر څو ستاسې د موبایل چارج چې کله چې دغه سکرین یې آن وي، زیات چارج کاروي، زیاته بیټرۍ کاروي، او کله چې سکرین زر اپ کېږي بیا موبایل په ډېره لږه اندازه سره بیټرۍ کاروي. ما د دې لپاره 10 منټه ورته انتخاب کړي دي چې زه په موبایل کې کار کوم او هغه باید ژر بند نه شي. له دې څخه وروسته بله خبره دا ده چې درېیمه خبره دا ده چې زه یې تاسې ته ښیم، هغه دا ده چې تاسې د خپل موبایل دغه چې دی، دا نوټیفیکیشن چې دی، دا ساوند چې دی، دا د کیبورډ ساوند چې دی، د کیبورډ ساوند هم دلته په سرچ کې تاسې په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. ما دلته کیبورډ ولیکئ، کیبورډ ساوند، کیبورډ sound. دلته ماځي ساوند ورته ولیکئ. دا دی ګوره، دا ویبریشن کنټرول دی، د کیبورډ ساوند چې دی دا بند کړئ. صحیح دی، دا بند کړئ. کله چې د موبایل ویبریشن بند وي، یعنې سپیکر یې په لوړ اندازه سره غږ کوي، نوټیفیکیشن یې په لوړ اندازه سره وي، زنګ یې په لوړ اندازه سره وي، نو دا بیا تر ډېرې اندازې پورې زیات چارج کاروي. له دې څخه وروسته څلورم شی چې دی، څلورم شی که چیرې ستاسې موبایل سافټویر اپډیټ غواړي، یعنې نوی اپډیټینګ سیسټم ستاسې د موبایل لپاره راځي، نو تاسې هلته ډایرکټ ماځې هغه سافټویر چې دی هغه اپډیټ کوئ، ځکه نوی ورژن چې دی دغه سافټویر اپډیټ دی. نوی ورژن چې دی، نوی ورژن په چارج کې ډېر مصرف کموي، یعنې نوی ورژن چې دی هغه پرمختللی جوړېږي، د چارج ډېر مخنیوی کوي. نو او بله خبره دا ده، پنځمه خبره دا ده، کله چې تاسې موبایل ډېر ګرم ساتئ یا یې ډېر یخ ساتئ، هم ستاسې موبایل تر ډېرې اندازې پورې ډېر چارج کموي. دا یې هم ستاسې لپاره پنځمه خبره. او شپږمه خبره، کله چې تاسې موبایل کاروئ، تاسې داسې برخې کاروئ لکه د سوشل میډیا برخې کاروئ، فیسبوک کاروئ، واتساپ کاروئ، دغه ګوره دغه صفحې زما په موبایل کې خلاصې دي. لکه اوس ګوره دغه ټول صفحې چې دي، دغه ایپس دي، دغه دلته خلاص دي، دا دلته کلوز کوئ. کله چې دا آن یې، دا ستاسې د موبایل چارج که چیرې تاسې نه کاروئ، هم د ستاسې موبایل چارج کاروي، یعنې ستاسې د موبایل چارج په مصرف رسوي. د هغه څخه وروسته بله خبره چې د ستاسې موبایل په چارج کې ډېر مهم رول لري، هغه په موبایل کې ډارک موډ دی. ډارک موډ معنا تور رنګ.
لکه زما موبایل ګوره دلته اوس تور رنګ لري، دلته چې کله رالاست دغه اپلیکیشنانو ته رالاست دلته به دغه داسې واړوئ، دلته دغه ډارک موډ پیدا کوي. که چیرې تاسې دغه آف کړئ ګوره صفحه سپینه راځي، سپینه صفحه چې ده زیات چارج مصرفوي او توره صفحه چې ده تور صفحه کم چارج مصرفوي. نو تاسې په خپل موبایل کې ډارک موډ آن کړئ، نو دا به یوه ګټه به د دې دا هم وي کله چې تاسې موبایل کاروي د سوشل میډیا ځینې برخې کاروئ هغه به ستاسې لپاره به د سترګو لپاره ډېر زیان نه وي. او بله خبره له دې څخه وروسته اووم پوینټ په موبایل کې دا دی کله چې تاسې موبایل چارج کوئ په چارج کې موبایل مه یوز کوئ، مه یې استعمالوئ. او بله خبره دا ده چې له هغه څخه وروسته کله چې تاسې راځئ سیټینګ خلاصوئ، دلته په سیټینګ کې تاسې دلته پاور سی ور ولیکئ. پاور او بیا وروسته سی ور ولیکئ. دا د ګوره ماکسیمم پاور سیوینګ موډ ده، اډپټیو پاور سیوینګ موډ ده او میډیم پاور سیوینګ موډ ده. ګوره کله چې ستاسې موبایل راځي چارج کموي یعنې هغه 30% ته رارسېږي یا 40% ته رارسېږي، نو ستاسې موبایل به په اټومیټیک توګه سره دغه خلاصوي، دغه پاور سیوینګ موډ به خلاصوي. له هغه څخه وروسته ستاسې د موبایل چارج په ډېره زیات اندازه سره سیو کېږي، ساتل کېږي، ستاسې د موبایل چارج تر ډېرې اندازې پورې نه مصرفېږي. دا پاور سیوینګ موډ به آن کړئ له دې څخه وروسته. او له دې څخه وروسته ځینې شیان چې دي هغه زه درته وښیم، ځینې اپلیکیشنان چې دي هغه ډېر مه کاروئ چې ستاسې د موبایل چارج ډېر کم مصرف شي، لکه فیسبوک دی، واتساپ دی، ټویټر ده، انسټاګرام ده، ټلیګرام ده. دغه برخې چې دي دا ستاسې د موبایل چارج تر ډېرې اندازې پورې مصرفوي. نو که چیرې تاسې غواړئ ستاسې موبایل چارج تر ډېرې اندازې پورې وساتل شي، نو دغه کارونه په خپل موبایل کې وکړئ، سر ته یې ورسوئ. نو هیله ده چې دغه ویډیو به ستاسې سره مرستندویه وي او ستاسې په د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا پورې د الله په امان.